تاریک الجماعت چې پر مځکه باندې دغه مځکه د خدای لعنت پر وایي، حتی سماوات اسمانونه لعنت پر وایي، الی العرش عرش لعنت پر وایي. پر کوم سړي چې یوازې د جماعت لمونځ نه کوي، هغه خپل خدایي لمونځ کوي. دا څه حدیث چې ما تاسو ته وویل دا په هغه هکله باندې چې لمونځ پرېږدي. علیه السلام وایي څوک چې محافظت د لمنځو کوي د هغه دپاره په آخرت کې لمونځ نور نجات او برهان جوړېږي، او څوک چې لمونځ نه کوي د هغه دپاره په آخرت کې نه نور وي او نه نجات وي، او د قیامت په ورځ به د فرعون و هامان و قارون او د ابي ابن خلف سره به تر ټولو په لاندې حصه دوزخ. دا حدیث امام احمد روایت کړی. د دغو څلورو غټو کافرانو د یادولو مقصد څه دی چې د فرعون و هامان و قارون و ابن خلف سره به وي؟ دا خلک د کفر کوونکو سرداران دي. که چا د تجارت په وجه لمونځ ونه کړي، هغه به د ابي ابن خلف سره وي په دوزخ کې. او که چا د خپل بادار یا میړه یا مالک په وجه لمونځ پرېښوي، هغه به د فرعون سره وي. او که چا د خپل مال و روپو د ګټلو په وجه لمونځ پرېښوي، هغه به د قارون سره وي. او که چا د ریاست و امیرۍ و قمندانۍ و باچهۍ په وجه لمونځ پرېښوي، هغه به د حمان سره په دوزخ کې. دا یې ټوله تشریح کړي دي کتابونه. لمونځ څه کوو؟ دا کسان لمونځ اوس تجار بشپړ په صداقت لمونځ کړی دي اکثرو، او که امیرانو د حکومت خلکو کړی دي. په کتاب کې راځي وایي په دریاب کې یو ولي روانو په کښتۍ کې، د دریاب مایانو یو د بله خوړله سره، یو د بله دا مایانو سره خوړل. دی اریان سو چې په دریاب کې کښتۍ راغلې ده، غږ عاطفي پر وسول په دریاب کې کښتۍ نه ده راغلې. ول دا مایان ولې یو د بله سره خوري؟ ول دا یو ډیلمانده سړی را روان و، د دریابه څخه یې په لپه کې اوبه راپورته کړلې، چکلیچ یې پورته کړلې، هغه تروې وې بېرته په